تر ټولو لویه ګناه، د فسق او فجور اصل، د شرک اصل، د کفر او د هرې بلې لویه ګناه اصل. دا لویه ګناه بالاخره کومه یوه ده؟ قتل نه دی، زنا، شراب څښل، غلا نه دي. یوه لویه او تر ټولو لویه ګناه ده چې خلکو ته ډیره کوچنۍ ښکاري. د الله تعالی کتاب یې راته وایي: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما رب چې کوم شیان حرام کړي دي هغه دا دي: د بې حیایي چارې، که ښکاره وي او که پټې. دا یې حرام کړل او په همدغه آیت کې تسلسل دی. له ټیټې د لویې ګناه پر لور ځي او لا لویو ګناهونو ته یو په بل پسې اشاره کوي. والاثم والبغي بغیر الحق، یعنی او ګناه او د حق پر خلاف تیره. بیا تر دې هم لوی ګناه ته ورځي: وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. او دا چې الله تعالی سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره یې کوم سند نه دی نازل کړی. د بې حیایي، د حق پر خلاف تیره او شرک نه هم لویه ګناه. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغه په باب تاسې معلومات ونه لرئ چې هغه په حقیقت کې کړې ده. دا چې پر الله تعالی دروغ وتړئ او د الله تعالی په اړه داسې څه ووایئ چې دلیل ونه لري او حقیقت هغسې نه وي، یعنې بې علمه د الله تعالی په اړه یو څه ویل، بې دلیله د حرامو او حلالو حکم کول چې دا شی حرام دی او دا شی حلال دی او تا سره یې دلیل نه وي. دا تر ډیره هغه ورونو ته متوجه ده چې خلک ورته مولوي صاحب وایي او کله چې ترې دینی پوښتنه کیږي په هیڅ نه پوهیږي، خو دا چې خلکو ته کم را نشي د حلالو او حرامو فتواګانې ورکوي، خو علم پرې نه لري. په دې کار سره تاسې تر ټولو لویه ګناه کوئ. د خدای لپاره یو بنده ته دا ویل چې زه په دې مسله نه پوهیږم څومره اسانه کار دی او څومره اسانه خبره ده، خو که د خلکو له شرمه ځان کم نه راولي او داسې ګناه کوي چې تر قتل، زنا، شرک او نورو لویو ګناهو لویه وي، ځان تباه کوي. لږ پام وکړه، ځکه کله چې ته د الله تعالی په اړه داسې څه وایې چې په اړه یې نه پوهیږي، ښایي حلال دې په ناپوهۍ حرام کړي وي او حرام دې حلال. الله تعالی پورې به دې داسې څه ویلي وي چې له شان سره یې نه ښایي. داسې څه به دې ورته ثابت کړي وي چې الله تعالی له ځانه نفیه کړي دي. د علماو له نظره د الله تعالی په اړه له علم پرته یو څه ویل تر ټولو لویه حرام کړی شوې ګناه ده. په قرآن کریم کې تر ټولو خطرناک شی دا دی چې د الله تعالی په اړه بې علمه یو څه ووایي. امام احمد بن حنبل د خپل وخت تر ټولو پوه لومړی فقیه او عالم و. دته له ډېر لرې ځایه یو پلاوی ورغی او له هغې یې 30 پوښتنې وکړې، خو امام احمد ترې یوازې 12 پوښتنې ځواب کړې او د پاتې په اړه یې وویل چې په ځواب یې نه پوهیږم. د پلاوي غړو ورته وویل امام احمد بن حنبل نه پوهیږي؟ موږ تا ته له څومره لرې ځایه راغلو چې پوښتنې درنه وکړو او ته وایې چې نه پوهیږم؟ ته دومره لوی عالم یې، له تا پرته به بل څوک ډېر پوه وي. هغه ورته وویل قولوا لأهل المغرب الامام احمد بن حنبل لا يعلم. د مغرب خلکو ته ووایي چې امام احمد بن حنبل نه پوهیږي، ځکه که یې داسې څه وویل چې پرې نه پوهیږي په لوی ګناه کې واقع شو. لا ټول ورونو مې غوښتنه دا ده چې لطفاً په ناپوهۍ فتواګانې مه ورکوئ، د چا په اړه په څه برخه کې حکم مه کوئ او په دې برخه کې ډېر احتیاط وکړئ. دقت کوئ، څېړنه کوئ او پوره مطالعه کوئ، بیا د یو څه په اړه حکم کوئ په داسې شکل چې واقعي مفهوم ترې واخلئ، نه دا چې د خپل برداشت په بنسټ خلکو ته د حلالو او حرامو فتواوې ورکړئ. الله تعالی فرمایي ومن ازلم ممن افترى علی الله کذبا. او تر هغه چا څوک ډېر ظالم دی چې پر الله تعالی دروغ وتړي. لا هر چا دینی پوښتنه مه کوئ، ځان او هغوی په ګناه کې مه اچوئ. یوازې له هغو علماو پوښتنه کوئ چې د اعتبار وړ وي او دیني علم یې زیات وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.